السلام علیکم دلته چې ټول به ښه وه. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه ده ښه چې موږ څنګه ډرمکس لپاره ټوکن جوړ کړو. ټوکن چې کله تاسو جوړوئ نو هغه فیسبوک په اکاونټ باندې جوړېږي. تاسو په خپل ریل اکاونټ باندې ما جوړوئ ځکه اکاونټ به بیا خراب شي همداسې سسپینډ وشي. دا د پرسو فیک اکاونټ جوړ کړو په ټیب میل باندې کریټ کړو. فیک اکاونټ څنګه جوړېږي بغیر نمبر دغه ویډیو څخه کتلی شو. دغه ویډیو لینک په ډسکرپشن کې زه هم درکړم، په باندې کلیک وکړو. په دې طریقې سره فیک اکاونټ ته جوړ کړو. په هغه باندې ټوکن هم جوړوو. هر نمبر چې کوم کورنۍ ناسو فیک اکاونټ نومونه زه چې ریل اکاونټ په هر ځای کې تاسو ما لوګین کوو. چې کله هم تاسو ډرمکس لپاره ټوکن جوړوو نو هغه پرسته کیو براوزر ډاونلوډ کړو. په دغه کې مو ټوکن جوړوو. په نننۍ ویډیو کې دا نون ایکسپایر کوم ټوکن دا کې جوړېږي. دا انټرفیس سره څه کتلی شو دا پلی سټور ته به لوډ شو. دا نوم به سرچ کړو کیو براوزر، دا به ډاونلوډ کړو. چې کله دا ډاونلوډ کړو نو دا به اوپن کړو. نو په نننۍ ویډیو کې سټیپ بای سټیپ طریقه درته که تر اوسه پورې په چینل در سره ضرور سبسکرایب کړو. فرسټ اف آل چې کله اوپن کړو بیا پر سرچ کې ولیکو فیسبوک یا روند فیسبوک هم ایکن اپشن دی هغه هم کتلی شو. پر فیسبوک باندې به کلیک وکړو. چې کله په دغه باندې کلیک وکړو په اکاونټ فیک جوړ کړی وي نو هغه به کې تر کریټ کړو. هلته پر لوګین یور اکاونټ اپشن دی نو په دغه باندې کلیک وکړو. پلس کوم اپشن دی اکاونټ په کې لوګین کړو. ما په الریډي لوګین کړی زه پکې آی ډي اوپن کوم. چې کله زه پکې آی ډي اوپن کړو نو سټیپ بای سټیپ طریقه در ښیو. نو په دې طریقې سره تاسو ټوکن جوړولی شو. ډېر ایزي ډېر اسانه طریقه ده. نه علاوه په بله ویډیو هم اپلوډ په طریقه یې هم جوړولی شو. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې موږ ته دا طریقه در ښیو چې موږ څنګه فایل جوړ کړو د کلونینګ دپاره. چې کله تاسو دا که فیسبوک اوپن کړو پر پلس باندې به کلیک کړو نیو ټیب اپشن به اوپن کړو. چې نوی ټیب اوپن کړو نو پر سرچ کې به دا ولیکو چې کوم هم زه سرچ کوم ګیټ ټوکن. نو دا طریقې سره ګیټ ټوکن بای ایونټ ټول کوم دا نوم انټرفیس کتلی شو. دا نه سکرین شاټ واخلو. دا به سرچ کړو پر فصل مالیک باندې به کلیک وکړو. که هلک تاسو غلط بزل لوړو دا به څه بیا نه جوړېږي. په دې طریقې سره کتلی شو ما کې ځل جوړ کړی. زه دا ریموو کوم دا زه نو پسې بیا اپډیټ کوم. دلته به اشنا لکري پر کونج کې کتلی شو. دلته به دا کوم ایډیټ اپشن دی ایډیټ کروم ایډیټ ټو کروم. نو په دا اشنا لکري نو په دغه باندې به کلیک وکړو. چې په دغه باندې کلیک وکړو دلته به ورته لږ ویټ وکړو. دلته تاسو سره اوکې اپشن وشي یو کینسل بل اوکې. نو دلته پر اوکې باندې کلیک وکړو نو دا به موږ سره سیو شي پر کروم کې. دلته سرچ سټارټ دی دلته ورته لږ ویټ وکړو. نو په دې طریقې سره نون ایکسپایر ډرمکس لپاره ټوکن جوړېږي. سو کتلی شو موږ سره کوم هغه اپ کې ایډ شول په کروم کې. چې کله ایډ شي نو واپس بیا لوډ شو. دا نه د طریقې سره نیو ټیب به اوپن کړو. دلته پر کونج کې درې لکري کتلی شو 3 ډالر اپشن په دغه باندې به کلیک وکړو. چې کله تاسو پر درې لکري 3 ډالر اپشن باندې کلیک وکړو نو به سکرول ډاون کې دلته کتلی شو ګیټ ټوکن بای ایونټ ټول. نو دا طریقې سره باندې ګیټ ټوکن بای ایونټ ټول. نو په دغه اپشن باندې به کلیک وکړو. دا کوم د سره لکیره او پر سره لکیره باندې به کلیک وکړو. کوم دا ټوکن نوم دی نو په دغه باندې به کلیک وکړو. چې کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړو دلته به ورته لږ ویټ وکړو. لاندې کوم دا باکس دی په دغه کې به کوم ټوکن دی نه به دلته راشي ایډ به شي. نو دا نه به ډبل کلیک وکړو کپي به کړو. څو کتلی شو د موږ سره کوم ټوکن دی هغه ایډ شولو اکاونټ باندې ټوکن جوړ شو. دا نه سلیکټ آل باندې کلیک وکړو کاپي کړو. دا نه دا بیا په ټرمکس کې استعمالوو داسې په هر ځای کې استعمالوو. نو د ټوکن جوړېدو طریقه که ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک کړو. مخکې ملګرو سره لازمي شروع کړه. تر اوسه پورې په چینل در سره ضرور سبسکرایب کړو. نیکسټ ویډیو به انشاءالله موږ په فایل باندې فایل څنګه جوړ کړو ټرمکس لپاره.